د ملي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. خوږو اوریدونکو د ننګرهار چاپېریال ساتنې ریاست د فعالیتونو لاسته راوړنو په تړاو غواړو د همدغې ادارې له قدرمن رئیس صاحب قاري صاحب احسان الله مختار سره ځانګړې مرکه ولرو. تاسې هم هیله کوو چې دغه مرکه راسره له پیله تر پایه واورئ. له هر څه وړاندې قدرمن قاري صاحب تاسې مننه کوو چې له مصروفیت سره مو موږ ته وخت راکړو مرکې ته حاضر شئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد تاسو نه هم ډیره مننه. الله دې اجر درکړي، خوشحاله اوسئ. ډیره مننه کوو قاري صاحب محترم. که په لومړیو کې د ننګرهار چاپېریال ساتنې ریاست د فعالیتونو په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوئ. نو محترمه، موږ خو چې راغلي یو تقریبا چې د شپږمه میاشته ده په دې ریاست کې چې موږ کله په کار شروع کړی ده. الحمدلله په دغه شپږو میاشتو کې موږ ډېر څه لاسته راوړي دي او اوس هم لګیا یو. موږ هر طرف ته توجه کړې ده، ښار دننه هم توجه کړې ده، ښار نه بهر ولسوالیو ته هم متوجه یو. وخت په وخت باندې ټیمونه ځي، هغه شیونه چې کوم چاپیریال ته ضرر دی، چاپیریال ککړوي، چاپیریال خرابوي، نو د هغې په هکله باندې موږ هر وخت جدي کوشش کړی دی او اوس هم لګیا یو چې حتی تر اوسه کوشش دا وکړو چې هوا د ککړتیا نه بچ وساتو او په دې کوشش کې لګیا یو. تاسې مخکې یادونه وکړه چې موږ ولسوالیو ته هم صبرونه کړي، ښار کې هم لګیو. هغه لاملونه چې هغه هوا ککړوي، ستاسې په اند باندې په ننګرهار کې عمده هغه لاملونه چې د هوا د ککړتیا سبب شوي کوم دي؟ نو دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دا ملک ډیر غریب ملک دی، خلک هم ډیر غریب دي. نو اولینې وجه خو دا ده چې هوا بې کیفیته سون توکي اوس په دغه وخت کې چې جمع دی، دغه وخت کې خلک اکثره بې کیفیته توکي سوځوي، په دې هغه باندې هم هوا ککړېږي. دغه موږ کوشش کوو او ډېرو ځایونو کې به همداسې کړي هم دي چې اوس کوم ځای کې دغسې توکي سوځول کېږي، هغو ته زموږ سپارښتنه دا کړې ده، ورته مې ویلي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې د مایع ګاز نه استفاده وکړئ تر څو پورې د هوا ککړتیا مخه ونیوی شي. په ښار کې د نانوایانو هوټلونو لورې هم دغه توکي سوځول کېږي. دغه برخه کې ستاسې ریاست دوی سره ناستې کړي دي، دوی ته سپارښتنې کړي دي، دې برخه کې دوی څومره همکاري کړې ده؟ نو دې کې خو شک نشته دی. موږ داسې ووایو چې په هره هفته کې یوې ناحیې ته ځو او دا خلک ټول ډیر کم خلک به داسې پاتې وي چې هغه به د لرګیو نه یا د نورو شیونو نه استفاده کوي. اکثره موږ مایع ګاز ته مسله کړې ده او اکثره مایع ګاز استعمالوي. نو الحمدلله په دې وجه باندې د جلال آباد هوا د ککړتیا نه تر اوسه پورې ساتل شوې ده او هغو سره موږ مجلسونه کړي دي، هغو موږ جوازونه موږ ورکړي دي. په همدې خاطر باندې تاسو ته معلومات چې کله موږ جواز ورکوو نو په هغې کې خپل شرایط موږ لرو، هغه شرایط دوی سره امضا کوي، ګوته لګوي سره، هغه شرایط بیا وروسته موږ هغې نه پلټنه هم کوو، وخت په وخت باندې هغې نه ګرځو، په هغې باندې څومره موږ ګورو چې د خپل شرایط پوره عملي کړي او که نه دي عملي کړي. د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره عمده کې څه کړي دي؟ بل دا تاسې دا ونه وکړه چې کله جواز ورکوئ هغو لپاره ځینې شرایط لرئ، که دغه شرایط هم لږ واضح کړئ چې شرایطو کې مهم څه دي؟ نو شرایطو کې خو مهمه خبره همدغه ده چې اوس موږ جواز ورکو، اوس لکه کارخانو والا ته چې موږ جواز ورکوو یا هوټل والا ته یا بل هغه ته، هغه هر یوه ته موږ کوشش دا کوو چې هغو موږ سره دا تعهد وکړي چې په 10 سلنه ساحه به شنه ساتي. اوس دا څومره کارخانې چې دلته دي، که وړې دي که غټې دي، که تاسو لیدل ته نه وکئ ورشئ، نو دا هر یو په خپل هغه کې 10 سلنه شنه ساحه جوړه کړې ده. نو دا ټولو ته زموږ دغه هغه دی او په همدې شرایطو باندې موږ جواز ورکوو چې دا شرطونه موږ سره ونه مني نو بیا جواز موږ نه ورکوو ورته. رئیس صاحب تاسې دا ونه وکړه چې دغه ورکوئ، جواز ورکوئ، د شنې ساحې عملي کېږي، بیرته تاسې دغه څارنه او نظارت کوئ، کوم ټیم لرئ چې لاړ شي فابریکو نه کارخونو نه هلته نظارت وکړي، څارنه وکړي چې یقینا د خلکو دغه شنه ساحه عملي کړي که نه، او ګواکې کومه فابریکه یا کارخونه شنه ساحه عملي نه کړي، ستاسې غبرګون به څه ورسره وي؟ نو د خو ما مخکې دوري تاسو ته وکړله، د وخت په وخت باندې موږ نظارت کوو. داسې څومره کارخانې دي هغه دي موږ نه جوازونه اخیستي دي، هغې وخت په وخت باندې موږ ټیمونه ځي، هغه ساحې د نږدې نه ګوري چې کوم ځای کې تخطي نه وي، که تخطي وي نو بیا خو دوی ته موږ جواز ورکړی دی. نو د هغه جواز په بنیاد باندې موږ کولی شو چې دا د مشرانو په هدایت باندې د خلک تنبیه کړو، که د تنبیه نه وروسته هم ونه شول نو بیا کولی شو چې دا موږ مهر ولاکو.
حضور رئیس صاحب د هوا د ککړتیا بل عمده لامل هغه په ښار کې ترانسپورټي وسایل دي، لوی لارې او موټرې دي چې دوی ځي او د هوا ککړتیا برخه کې دوی رول لري چې هوا ککړوي. د ترانسپورټ ریاست سره او فابریکې چې بیا د صنعت او سوداګرۍ مربوط دي دوی سره چاپېریال ساتنې ادارې ناستې په کومه کچه دي، همغږي په کومه کچه ده؟ دا خو داسې ده وروره چې موږ مخکې یوه ناسته لرو ده په ولایت مقام کې، هغې کې تقریبا چې موږ واته ریاستونه دي، چاپېریال ساتنې ریاست هم پکې دی. نو هغه په همدې بنیاد باندې ناسته وشوله او په دې باندې داسې پرېکړه همدا وشوله چې په کومه طریقه کولی شو چې دغه دودونه چې د غټ ګاډي کوي یا واړه کوي بېمورده تیل استعمالوي او د فضا ککړوي، هوا خرابوي، دا په څه طریقه باندې کنټرول کړو. دې باندې موږ ناستې شوي هم دي او جریان لري. او بله مسله په دې کې دا وشوله د دې ناستې چې موږ په ولایت کې وکړله همدا یو لوی هغه همدا و چې دغه ښاري سیستم جوړ کړو، دا د ښار د ګاډو دپاره ځان ته ترمیلونه جوړ کړو جدا، یعنې دا ګاډي د ښار نه بهر ته کړو، بهر ولته ترمیلونه او اډې جوړې کړو. دغه ادارو تاسو سره بیا څومره د همکاري ډاډ درکړی دی؟ نو موږ ټول په دې کې سره شامل او پوره ډاډ یې راکړی دی او انشاءالله العزیز موږ په دې باندې مطمئن یو چې دا به سر ته رسیږي او دا ښار به د ګاډو د هجوم او دغه نه خلاصوو او کوشش هم همدغه دی. په دې کې لګیا یو، اوس بلې غونډې ته منتظر یو، انشاءالله بله غونډه چې کېږي نو په هغې کې به د ځایونو انتخاب کېږي انشاءالله. د ښاري ترانسپورټي سیستم لپاره به ځایونه انتخابېږي؟ او د ښاري ترانسپورټ دپاره به ځایونه انتخابېږي، هغې کې به ترمینلونه جوړېږي، نو هغې کې چې کوم شرایط زمونږ دي اوس د چاپېریال نو هغه به هم عملي کېږي انشاءالله. ځکه دې وجې نه موږ چاپېریال ساتنه په دې کې یو مهمه عضو ده په دې کمیسیون. یو بله موضوع رئیس محترمه، بټۍ سرخود په سیمو ولسوالیو کې په داسې سیمو کې دي چې هلته خلک ژوند کوي، استوګن دي، کورونه دي او دا کورونه په منځ کې بټۍ دي زراعتي ځمکو کې، دوی هم د هوا ککړتیا کې پوره برخه اخیستې ده، پوره هوا ککړه کړې ده، خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته کړي دي. دغه بټیو په تړاو باندې کومه ناسته کې دونه شوې ده، کوم پرېکړه شوې ده، دوی سره به څه کېږي؟ او دا خو دلته یو څه مشکلات موږ لرو، هغه په دې معنا باندې چې زموږ او تاسو خلک دي ډېر غریبه، نو موږ هغه د چاپېریال چې کوم اصول دي ما خو عرض وکړلو چې هر سړي ته هرې کارخانې ته که بټۍ وي که کارخانه وي موږ کوشش دا کوو چې چاپېریال سند هغه واخلي د جواز. دې سره په څنګ کې ورته د بټۍ یادونه وکړله، دې ته هم موږ یو پلان جوړو او په دې کې یو چې دغه ځکه د هوا په ککړتیا کې دا حقیقت دی چې بټۍ او دا نورې کارخانې دي هلته دا ډېر بده اغیزه لري، هوا ډېره ککړوي. اوس هلته د باولۍ په ډاګ کې یو څه د ګچ فابریکې دي چې تاسو به هم لیدلي، موږ خو ځو ګورو هر وخت، هغلته ډېرې فابریکې دي، نو هغې باندې موږ دا ډېر وخت نه کار شروع کړی دی چې دا دې ځای نه انتقال کړو، داسې ځای ته انتقال کړو چې هغه د کورونو نه او د خلکو د منځ نه ډاګې ته ووځي. نو په دې باندې بیا د ولایت محترم مقام سره هم خبره شوې ده، 3 وارې 4 وارې موږ هغو سره دا خبره شریکه کړې ده، د سرخود محترم ولسوال سره هم دا خبره شریکه شوې ده. په نږدې وخت کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله دا کارخانې به ټولې د دې ځای نه انتقالوو داسې ځای ته چې هغلته عام خلک نه وي او کلي نه وي او د عامو خلکو ژوند هلته نه وي او خلک ترې متضرره نه وي، داسې ځای ته به انتقالوي انشاءالله. رئیس محترمه، ځنګلونه یو هغه شی دی چې هغه د هوا ککړتیا مخنیوي کې د ډېر مهم رول ترسره کوي چې هوا پاکه شي. ځنګلونه مهم عناصر او برخه ده. د ځنګلونو ساتنې برخه کې چاپېریال ساتنې ادارې څه کړي دي تر دمه پورې؟ نو محترمه وروره موږ خو کوشش هم دغه دی، سفرونه هم په همدې خاطر باندې کوو چې دا خلک په دې باندې پوه کړو چې د ځنګل وهل دا ډېر زیات تاوانونه لري، یو تاوان نه دی، دا بېشمېره تاوانونه لري. متاسفانه چې په دغه 45 کالو کې زموږ او تاسو ملک د جګړو شاهد و، ډېر جنګونه پې تېر شول، ډېر بارود دلته استعمال شول، نو خلک یو د خلکو عامه پوهاوی کم دی په دې رابطه باندې. نو اوس موږ همدا کوشش نخلولی دی چې ځو تنګیو ته ځو، هلته خلکو سره کینو، ځنګلات چې په کوم ځای کې دي هغه خلک په دې باندې پوهوو، د دو اضرار ورته ښیو چې دا دومره ضرر لري، د ځنګل قطع کول د ټولو انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر لري. نو ډېرو ځایونو کې الحمدلله همکاري شوې ده او د احیا دپاره موږ عمومي ریاست سره دا خبره شریکه کړم ده. محترم عمومي رئیس زموږ دلته راغلی مو 2 وارې راغی، نو هغه په دې باندې لګیا دی د مؤسساتو سره چې څنګه وکولی شو چې د ځنګلې بېرته دویم ځلي احیا کړو.
رئیس محترم تاسو یادونه وکړه چې موږ ځو ولسوالیو ته د خلکو سره ناستې کوو، ځنګلونه لیدنې کوو. په دغه برخه کې د ځایي مسؤلینو او د اوسېدونکو لخوا نه تاسو ته څومره د همکاري ډاډ درکړل شوی چې ځنګلونه به نه قطع کېږي، او احیانا که کومه سیمه کې ځنګل قطع کېږي هغوی سره به غبرګون څه وي؟ نو دا خو داسې دی چې موږ اوس دا څو ورځې مخکې مې یو ځای ته سفر لرلو، هغه خلک م راغونډ کړل، خلکو سره مې خبره وکړله چې دلته د ځنګل وهل د امارت د خوا نه په جدي توګه بند دي. همدغسې زراعت ریاست هم په دې کې ډېر حده پورې کوشش کړی دی او کوي چې دا ځنګل وساتلی شي، او دې کې شک نشته چې خلکو په ډېر ورین تندي باندې دا خبره موږ سره ومنله او دای سره کلک عهد وکړی چې دې نه بعد څه چې وهل شوی خو وهل شوی، دا خبره خو ختمه ده، خو آینده دپاره به موږ په هیڅ صورت کې ځنګل سره کار نه لرو، ځنګل به نه وهو. همدغسې بیا موږ چې کوم ځای کې پوهېږو چې دا خلک نه منع کېږي ځنګل د هغه نه، نو هغه بیا هماغه ځایي مسؤلینو سره رابطه کوو، هغې پر عکس کې ولسوال دی، قومندان دی، هغو سره رابطه کوو، هغو سره خبره شریکوو، بیا هغوی ځي هغې مخه نیسي. د ځنګلونو نه یو وخت کې داسې اوازې هم وي چې خلک کولی شي د سیمې اوسېدونکي چې هغې د سوخ لرګي راوړي. دغه لپاره دغه موادات واضح شوی ده چې مثلا کوم ډول لرګي کوي چې خلک راوړي، که نه ځنګل نه هېڅ لرګي راوړل منع، ټول منع دي. دا خو یو وخت یو فرمان راغلی او د هغه رئیس الوزرا د خوا نه، نو هغې کې دا خبره شوې وه چې هغه خلک چې کوم په دننه په غرونو کې تنګیو کې اوسېږي هغو کولی شي چې یوازې او یوازې د سونګ لرګي په چې هغه وچ لرګی شین به بیخي پکې نه، دا پکې شرط دی، هغه کولی شي چې هغه خپل ضرورت د هغې نه پوره کړي. دې نه ما سوی خرڅول بل ځای ته وړل دا په جدي توګه باندې ممنوع دي. او اوس خو د ولایت محترم مقام هم دغه حکم کړی دی، اوس خو بیخي په کلکه طریقه باندې بند شوی دی لرګی، الحمدلله لرګي نه وال کېږي او نه قاچاق کېږي. که کوم ځای کې قاچاق شوی مې ډېر نیول شوي دي، تاسو معلومات لرئ په دا څو ورځو کې ډېر لرګی ونیولی شو، نو اوس هغې دپاره همدغه شرط دی چې صرف وچ لرګی به راوړي، د خپلو سولو دپاره به راوړي، دې نه ما سوه نور لرګي سره کار نه لري. راځو رئیس محترمه د مصنوعي ځنګلاتو جوړولو په تړاو لږ معلومات راکړئ چې دغه ځنګلونه د ننګرهار په کومو سیمو کې جوړ شوي دي، پلان لرئ چې مصنوعي ځنګلات جوړ شي؟ نو مصنوعي ځنګل خو ځینې ځایونو کې شته دی، خو لا اوسه پورې په دې باندې پوره اقدام نه دی شوی، او موږ غوښتنه هم همدغه کړې ده، د عمومي ریاست نه هم همدغه غوښتنه موږ کړې ده د مکتوب په شکل باندې، همداسې شفوي خبره ورته شوې ده، نو هغوی په همدې کوشش کې لګیا دي. اوس تاسو معلومات لرئ زموږ محترم عمومي رئیس صاحب د آذربایجان په دې غونډه کې دی، نو موږ دې ته هم امیدوار یو چې انشاءالله العزیز دا به ښه لاسته راوړنې ولري، او دغه مصنوعي ځنګل موږ مؤسساتو سره دلته چې موږ سره چا بهرنۍ مؤسسې راغلي ملاقاتونه، نو موږ اول خبره هم دا ورته کړې ده چې تاسو داسې زمینه برابره کړئ چې دغه قطع شوي ځنګل وهل شوي ځنګل دا څنګه احیا کړو، او دې دپاره یوه طریقه یو طرز العمل جوړ کړئ چې دا بیرته احیا شي. رئیس محترم تاسو مخکې د عامه پوهاوي یادونه وکړله چې عامه پوهاوی د هوا د ککړتۍ مخنیوي برخه کې یو مهم رول لري. دوی ولسونه ته په دغه برخه کې څومره پوهاوی ورکړی دی؟ نو موږ خو دلته د عامه پوهاوي خپل یو مدیریت لرو، دوی زی اوس موږ دلته په اصطلاح باندې د مکتبونو ته، عامه ځایونو ته، جوماتونو ته، منابرو د لارې نه، نو داسې چې کوم ځای کې موږ پوهېږو چې دلته خلکو راجمع کېدل ډېر وي، نو هغلته موږ ځانونه رسوو، هغلته موږ عامه پوهاوی کوو، خلکو ته وایو، خلک په دې باندې پوهوو چې دا چاپېریال دا د هر فرد حق دی، داسې نه دی چې دا یو 5 کسانو 10 کسانو ته ضرر متوجه دی، بلکې چې څومره خلک دلته په دې جامعه کې اوسېږي دا ټول ته نه متضرر کېږي او ضرر ترې نه ویني. نو په دغه خاطر باندې موږ عامه پوهاوي ټیمونه ځي، هر وخت دپاره هر ځای ته ځي چې کوم ځای کې ګڼه ګوڼه د خلکو هغې ځای ته ځان رسوو، هغلته عامه پوهاوی کوو. د ښوونځیو مسؤلین او بیا د جومات ملا امامان صاحبان چې په دغه برخه کې دوی کولی شي په ډېره اسانۍ باندې دغه پیغام ورسوي، عامه پوهاوی وکړي، ستاسې غوښتنه د مسؤل په صفت له دوی نه څه ده دغه برخه کې باید څومره مرسته تاسې سره وکړي؟ نو موږ خو غوښتنه همدغه ده، ما عرض وکړلو چې دا مشترک شی دی، دا چاپېریال د ټولو مشترک دی، د هر چا حق جوړیږي، هغه که فرد وي او که جامعه وي، د هر چا دا حق جوړیږي چې چاپېریال پاک وساتي. نو د علماء کرامو نه، نورو متنفذینو نه، مشرانو نه مو غوښتنه همدغه ده چې دې کې موږ سره پوره همکاري وکړي، ځکه دا یوه عامه بلوا ده،
الله دې نه کوي که هوا ککړه شي خو دا خو بیا ټولو ته ضرر دی هر سړی بیا په دې نه متضرر کېږي نو دونه مو غوښتنه همدغه د احترامانه غوښتنه ته نه همدا کوو چې موږ سره د چاپېریال په ککړتیا مخنیوي کې پوره همکاري وکړي. ډېرې مننه کورې صاحب. په وروستیو کې که ولسونو ته کوم پیغام لرئ مهرباني. ولسونو ته خو پیغام دا دی د درنو ولسونو نه غوښتنه همدغه کوو هغه شیونه چې هغه هوا ککړوي او موږ او تاسو ته مصیبت ته نه جوړېږي تکلیف رسیږي ته نه نو غوښتنه م همدغه ده چې داسې هغونه دریغ وکړي هغه ونه کړي بیموري ده یا داسې هغه شیان چې هغه د ټایرونه یي ربړي یا بل داسې شیانې چې هغه غیر معیاري شیانې د ژمي وخت د ساړه دي نو کوشش دې دا وکړي چې د هغې نه استفاده ونه کړي ځکه دا د هوا ککړۍ هوا چټلوي نو د ټولو نه مو غوښتنه دغه ده که ښار دی که اطراف دی چې هغه معیاري شی غیر معیاري شیان هغه باید ونه سوځولی شي ځکه دا دود او هغه پورته هوا ته ځي هغه بیرته موږ تنفس کوو نو په دغه رابطه باندې موږ ټولو ته ضرر دی نو ټولو نه مو غوښتنه دغه ده چې په دې کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ډېره مننه کوو قدرمن رئیس صاحب چې له مصروفیت سره موږ ته مرکې ته حاضر شوئ او د خپلې ادارې د لاسته راوړنو او فعالیتونو همدغه ډول د هوا د ککړتیا د مخنیوي په تړاو د هغې لاملونو برخه کې موږ ته معلومات راکړل. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم. هم چونان تاسو نه هم ډېره مننه الله دې خیر درکړي چې تاسو راغلي تکلیف مو وایستو. جزاکم الله خیر. قدرمن اورېدونکو تاسې هم نړۍ مننه کوو چې دغه ځانګړې مرکه مو له پیله تر پایه راسره واورېده. تر بیا ښه وخت د خدای په امان.